ISPR साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझसे कौन माफी मांगेगा। और यहाँ मुबारक ज़ेब आया है जिसकी बूढ़ी माँ कल यहाँ पे आई, उसका भाई रेहान ज़ेब शहीद हुआ, उसकी बूढ़ी माँ से कौन माफी मांगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगुरु यौ څو ورځې مخکې DGISPR یو تقریر کړی او په هغه تقریر کې ویل چې آیا د 9 مئی کم ملزمان چې دي یا که عمران خان دي داسې نور کسان وایي هغه دي معافي وغواړي، نو د هغه معافۍ له سببه چې کم دی هغه یا بچ کېدی شي یا داسې څه یو اشارتن څه جواب یې ورته ویلی و. نن چې کم دی په قومي اسمبلی کې کم اجلاس چې جاري دی او تاسو ته به یاد وي چې مبارک ذیب هغه هم هله په غستی دی. نن علي محمد خان دا کم تقریر چې تاسو واورېدو دا وایي چې آیا د مبارک ذیب کومه مور بیبي چې دا هغه پرون راغلی وه یو بوډۍ د هغې نه به وایي معافي څوک غواړي. که تاسو سوچ وکئ د ریحان ذیب د مرګ دا څومره ورځ ده لکه میاشتونه د هغه سیوا ورځې وشوې او د هغې کم قاتل چې دی چا چې وجلی دی د هغې تر اوسه پورې لا څه پته ونه لګېده چې آیا د دې قاتل هغه دی څوک، یعنې دا ځمکې وخوړو که اسمان وخوړو. په داسې ملک کې یو چې سړی هر ټایم په دې شک کې وي چې آیا د کم سایډ نه به ګولۍ راځي یا د کم سایډ نه به یو داسې توپان راځي په هغې کې به زه مرمه. لکه د ریحان ذیب کم قاتلان چې دي هغه کیمرې یو څه بل څه پسې که وګوري هر څه کې ریکارډونه موجود دي، خو د هغې کم قاتل چې دی هغه پټ دی. نو دغه کم علي محمد خان نوی ویډیو چې راغلی و ما غوښتل تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې میلاو. الله حافظ.